مرګرو د موسی علیه السلام د زمانې چې کوم فرعون راماسیس ډیر خلک دا وایي چې دغه پاسپورت یې جوړ کړو او هغه فرانس ته لیږلی یعنی تاسو ته دا پته چې د ژوندي انسان پاسپورت جوړیږي او هغه نه بعد هغه د یو بل ملک ټور کولی شي د هغې چکر لګولی شي د هغې ملک خو د فرعون راماسیس چې کوم 3000 یا 4000 کاله پهله وفات شوی مړ شوی نو دغه پاسپورت یې ولې جوړ کړی داسې څه وجوهات راپېښ شو چې د فرعون پاسپورت یې جوړ کړی بیسیکلي ټول وجوهات دا و چې په سن 1980 کې د فرعون جسم ته څه خطرناک جراثیم ولګېدو یعنی دغه جسم څه لږ ځای نه خراب شو هغې خراب ځای ته بیا ډېر زیات جراثیم ولګېدو یعنی هغه دومره خطرناک جراثیم و چې د فرعون دا جسم چې کوم دی دی په 2-3 کالو کې ختمولی شو یعنی دومره خطرناک جراثیم و نو د هغې چې کوم ساینسدانانو د هغې چې کوم ریسرچرانو هغوی دا وویل چې اوس په دې ټایم کې د فرعون د علاج ته علاج ونه شو دغه پروپرلی علاج ونه شو نو د ده دا جسم به په راتلونکي 2-3 کالو کې خراب شي الله تعالی په قرآن کې ویلي دي چې دا فرعون به موږ د راتلونکي خلکو دپاره د عبرت نشان جوړو تاسو ته پته چې د فرعون د موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام چې کوم امت د هغې سره څومره ظلمونه کړي تاسو به د هغې هر څه نه خبر یې الله تعالی په قرآن کې ویلي دي چې دا فرعون به موږ د عبرت نشان جوړو نن د عبرت نشان دی په مصر کې پروت دی او دا خلک ورځي عبرت یې اخلي او د ده جسم ګوري چې په کوم حالت کې تر اوسه پورې سلامت دی نو بالکل چې دا د الله تعالی طرف نه دته یو عذاب دی او دی د عبرت نشان جوړ کړو زموږ دپاره او د راتلونکي خلکو دپاره نو د دا جسم چې کله خراب شو بیا ډاکټرانو دا وویل چې د دا جسم چې دی د ده علاج په مصر کې او پخوا شا نورو ملکونو کې ناممکنه ده د ده علاج نه کېږي بیا د فرانس ساینسدانانو دا وویل چې د ده علاج په فرانس کې کېدی شي او د ده دا جسم صحیح کېدی شي بیا د مصر ساینسدانانو دا فیصله وکړه موږ به د فرعون دا جسم چې کوم دی دا به فرانس ته وړو او په فرانس کې به د ده ښه پروپر علاج کوو چې د ده دا جسم نه دا جراثیم ختم شي او د ده دا جسم بالکل صحیح سلامت شي او بالکل ټیک ټاک شي او بیا یې موږ واپس راوړو په دې ځای کې کېدو نو بیا ډېر خلک دا وایي دا افواهانې مشهورې دي چې فرعون ته پاسپورت جوړ کړی او هغه ته پوره کاغذات جوړ کړي ولې چې د فرانس دا قانون دی چې یو کس هم بغیر پاسپورټه نه راځي او چې کوم باقیات دي چې کوم جسم یې د هغه هم باقاعده پاسپورت جوړېږي کاغذات پرې جوړېږي د هغې نه بعد به هغه فرانس ته راځي نو ډېر خلک دا وایي ریسرچران دا وایي چې د فرعون پاسپورت یې جوړ کړو چې د دې فرعون چې په هغې پاسپورت کې کوم نوم و هغه فرعون راماسیس دویم و یعنی د ده پاسپورت یې جوړ کړو بیا هم په دې پاسپورت باندې دا فرعون یې فرانس ته بوتلو او هلته بیا د ده علاج وشو د هغې چې کوم ډاکټرانو ساینسدانانو هغه د ده ښه پروپر علاج وکړو هغه چې کوم جراثیم و د هغه علاج یې وکړو هغه جراثیم یې د ده جسم نه ختم کړو نو بیا د هغې نه بعد دا فرعون یې واپس مصر ته راوړو او میوزیم کې یې کېښو چې دا راتلونکي خلکو دپاره یو عبرت وي او خلک د ده سیر کوي خلک راځي سیر او تفریح دپاره او د دې جسم دیدار کوي او دا ګوري دا د الله تعالی طرف نه د دې فرعون دپاره یو سزا وه الله تعالی موسی ته ویلي وو چې موږ به دا فرعون د راتلونکي وخت د راتلونکي خلکو دپاره یو عبرت جوړو د عبرت نشان به جوړو واقعي چې دا د عبرت نشان جوړ شو نن د ګوټ نه خلک ځي د ګوټ نه چې کوم عیسایان دي هغوی هم ځي مسلمانان هم ځي د هر مذهب والا خلک ځي او د دې فرعون دیدار کوي دی ګوري چې کله وګوري نو ډېر ویرېږي دا هم سوچ وکړئ چې دا هم هغه فرعون دی چې په کوم ټایم کې دا یو ډېر غټ بادشاه و د ده په پادشاهت کې څومره ملکونه راتلو چې په نن سباني دور کې تاسو وګورئ نو نن دې فرعون ته وګورئ چې نن د ده کم حالات دي او دی په څه حالات کې په دغه مصر کې په دغه میوزیم کې پروت دی نو واقعي چې زما الله تعالی د ټولو نه غټ بادشاه دی چې د کوم بادشاه حکومت په دې ټول نظام باندې دی په ځمکو باندې دی په اسمانونو باندې دی نو دا د فرعون معلومات دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ والسلام